د حضرت عمر رضی الله عنه د وفات کیسه. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې د احد پر غره ولاړ و او ورسره درې ستر خلفاء ابوبکر صدیق، عمر او عثمان رضی الله عنهم هم ولاړ و. ناڅاپه زلزله وشوه او د احد غر ولړزېدی او له دې حدیث وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات وکړ. او حضرت عمر رضی الله عنه دا پیښه د خپل ژوند تر پایه پورې هم هېره نه کړه. سلام ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته له یوې نوې کیسې سره راغلی یم. ستاسو څخه هیله کېږي چې زموږ یوټیوب کې راسره ملګري شي او ویډیو لایک او شیر کړئ. مننه. راځو خپلې کیسې ته. همدا وجه وه چې د خپل ټول خلافت په دوران کې د حضرت عمر رضی الله عنه یوه عجیبه دعا کوله. هغه به ویل: یا الله، ما ته د شهادت مرګ راکړه، خو داسې شهادت چې ستا د نبي صلی الله علیه وسلم په ښار مدینه منوره کې وي. کله چې خلکو دا دعا اورېده نو ورته ویل به دا څنګه کېدی شي، ځکه اوس په ټول عربو کې ټول جنګونه ختم شوي دي او مدینه منوره د نړۍ تر ټولو خوندي ښار دی، نو دلته څوک تا وژلی شي. خو حضرت عمر رضی الله عنه به ویل که الله جل جلاله وغواړي نو دا به خامخا کېږي. د حضرت عمر رضی الله عنه شهادت د نړۍ یوه کوچنۍ پیښه نه ده، ځکه د خپل شهادت تر مخه هغه تر ټولو ستره امپراتوري جوړه کړې وه. دومره لویه امپراتوري چې له حضرت آدم علیه السلام وروسته هیڅوک هم ونه توانېدی چې دومره لوی سلطنت جوړ کړي. د حضرت عمر رضی الله عنه خلافت د سکندر مقدوني، جولیوس سیزر او حتی د فرعونیانو له امپراتوري هم ډیر فراخ و. خو نن د افسوس خبره دا ده چې د مسلمانانو پرته ټوله نړۍ هغه ته یوازې عمر وایي. ان په ګوګل کې هم عمر لیکل شوی وي، خو سکندر مقدوني ته ټوله نړۍ سکندر اعظم وایي. سره له دې چې د هغه سلطنت د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت سره هیڅ پرتله نه درلوده. د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت دا ریکارډ تر څو پیړیو پورې هیڅ چا مات نه کړ. خو وروسته له 600 کلونو یو باچا پیدا شو چې دا ریکارډ یې مات کړ، کوم چې موږ ټول یې پیژنو. د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت یوه ستره لاسته راوړنه دا ده، هغه د فرعونونو د هیواد مصر فتح کول و، کوم چې په هغه وخت کې د نړۍ تر ټولو بډایه او ځواکمن ځای و. خو کله چې د ټولو مسلمانانو توجه مصر ته شوه، د فارس باچا لږ وخت پیدا کړ او خپل ټولو جنرالانو ته یې وروستي لیکونه واستول. هغه وویل که اوس هم راویښ نشي نو عمر به زموږ د 800 کلنۍ فارس امپراتوري بنیادونه وکاږي. وروسته د فارس د امپراتوري خلک له هر ځایه لوی پوځ جوړول پیل کړل او د مسلمانانو په ضد د وروستي جګړې تیاری یې ونیوه. کله چې د مدینې منورې خلافت ته دا خبره ورسېده، حضرت عمر رضی الله عنه پریکړه وکړه چې ټول مسلمانان پوځونه راټول کړي او د فارس پر لور یې واستوي. خو د هغه یو وزیر حضرت علی رضی الله عنه هغه ودروي او ورته ویل که ټول پوځونه په یوه ځای کې راټول کړو شاید د روم امپراتوري پر موږ برید وکړي. حضرت عمر رضی الله عنه دا خبره ډیره خوښه شوه، نو خپله پریکړه یې پرېښوده او د حضرت علی رضی الله عنه مشوره یې ومنله. په دې ډول له هرې سیمې وړې ډلې راټولې شوې او پر فارس یې وروستۍ حمله وکړه. په دې ډول مسلمانانو د فارس ډېرې علاقې فتح کړې. د دې علاقو له جملې څخه یو ډېر مهم ځای و، ځکه د هغه مشر هرمزان و چې د فارس تر ټولو ځواکمن جنرال و. مسلمانانو د سختو هڅو وروسته د هرمزان ښار فتح کړ. کله چې ښار ونیول شو، هرمزان وتښتېد. مسلمانانو ورپسې منډه کړه. هرمزان د ښار تر ټولو لوړې ودانۍ ته وختې او چغه یې کړه: زما سره 100 غشي دي، زه به په دې 100 غشو سره هر مسلمان ووژنم، خو زما یو شرط دی، که تاسو زما سره ژمنه وکړئ نو زه تسلیمیږم. زما ژمنه دا ده چې ما به ژوندی و حضرت عمر رضی الله عنه ته ورسوي. مسلمانانو وویل ښه، په دې کې خو هیڅ ستونزه نشته. نو هرمزان یې ونیوی او مدینې منورې ته د خلیفه حضور ته بوتلی. هرمزان چې لومړی ځل مدینې ته راغلی، فکر یې کاوه چې خلیفه به یو لویه ماڼۍ ولري او لکه نور باچاهان په ستر دربار کې به ناست وي. خو کله چې یې ولیدل د نړۍ ستر باچا په یو ساده ځای کې پر ځمکه استراحت کوي، حیران شو. ویل کېږي چې هرمزان پوښتنه وکړه د خلیفه ساتونکي چیرته دي. هغه ته وویل شوه خلیفه عمر رضی الله عنه ته د دغو شیانو اړتیا نشته. خلکو حضرت عمر رضی الله عنه راویښ کړ او ورته ویل د فارس یو ستر جنرال راغلی دی. خو حضرت عمر وویل زه به ورسره تر هغو خبرې ونه کړم تر څو چې هغه د باچاهانو جامې نه وي بدلې کړي. کله چې هرمزان خپل د باچاهانو لباس بدل کړ او د یو عادي انسان په شان راغلی، نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته د ملاقات اجازه ورکړه. خو ځکه چې د هرمزان له لاسه ډېر مسلمانان شهیدان شوي وو، نو حضرت عمر رضی الله عنه د هغه د اعدام نیت کړی وو. خو کله چې هرمزان راغی نو ویې ویل چې زه باید اوبه وڅښم. کله چې اوبه ورته ورکړل شوې، نو هرمزان د ټولو خلکو په مخ کې حضرت عمر رضی الله عنه ته وویل د ما سره وعده وکړه تر څو چې ما دا اوبه نه وي څښلې هیڅوک به ما نه وژني. کله چې حضرت عمر رضی الله عنه د هغه دا خبره واورېده، هرمزان هغه اوبه هم ځکه توی کړې او ورته ویې ویل ما له دا اوبه نه دي څښلې،
بلکې دا اوبه مې توی کړه، نو اوس زه هیڅکله دا اوبه نسم څښلی او ستا د وعدې له مخې هیڅوک ما نسي وژلی. له دې وروسته هرمزان ژر اسلام قبول کړ او په دې ډول یې په مدینه منوره کې خپل ژوند وژغوره. دا چې حضرت عمر رضی الله عنه ولیدل، هغه هرمزان ته بخښنه وکړه، خو حضرت عمر رضی الله عنه پوهېده چې هرمزان عادي سړی نه دی، بلکې د ټول فارس د امپراتورۍ لوی پوځي مشر پاتې شوی دی. هغه د فارس د امپراتورۍ هر کونج ښه پیژنده. د همدې لپاره حضرت عمر رضی الله عنه اجازه ورکړه چې هغه په مدینه منوره کې پاتې شي. حتی هغه د فارس پر ضد خپل مشاور هم وټاکه. خو حضرت عمر رضی الله عنه نه پوهېده چې همدغه هرمزان به په یوه ورځ د ده په شهادت کې ستر رول ولوبوي. کله چې د فارس باچا خبر سو چې د فوز مشر هرمزان د مسلمانانو په لاس بندي شوی دی، ډېر غوسه شو، ځکه دا د فارس د امپراتورۍ لپاره ستر سپکاوی و. نو هغه د خپل پوځ راټولول په چټکۍ سره پیل کړل. بالاخره د ټول فارس له امپراتورۍ یو ستر پوځ جوړ کړ تر څو له مسلمانانو سره وروستۍ جګړه وکړي. دا جګړه د ایران په ښار نهاوند کې ترسره کېده. دلته یو څه اختلاف دی. چا حضرت عمر رضی الله عنه ته د فارس د پوځ د راټولېدو خبر ورکړی و. پخواني والي سعد بن ابي وقاص او که نوي والي عمار بن یاسر، هغه ستر صحابي چې د اسلام لپاره یې مور او پلار اولني شهیدان و. کله چې حضرت عمر رضی الله عنه ته خبر ورسېدی، د خپلو وزیرانو غونډه یې راوبله او پوښتنه یې وکړه، موږ باید څه وکړو؟ حضرت عثمان رضی الله عنه مشوره ورکړه چې ته باید د ستر پوځ سره په خپله جګړه وکړې. خو حضرت علي رضی الله عنه وویل نه، خلیفه باید په مدینه منوره کې پاتې شي او بل څوک ولېږي. حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل بیا د حضرت علي رضی الله عنه خبره خوښه کړه او د 10,000 پوځ سره یو جنرال د فارس پر لور واستاوه. هلته د مسلمانانو او فارس ترمنځ وروستۍ جګړه د نهاوند په میدان کې ترسره شوه. په ډېرو سختیو سره مسلمانانو بریا ترلاسه کړه، خو جګړه دومره خطرناکه وه چې د یرموک او قادسي له جګړو وروسته په همدې جګړه کې ډېر مسلمانان شهیدان شول. د مسلمانانو لوی قومندان نعمان بن مقرن هم پکې شهید شو. مسلمانانو بریا ترلاسه کړه، خو له دې جګړې وروسته د مسلمانانو تاریخ د تل لپاره بدل شو، ځکه مسلمانانو په همدې جګړه کې یو سړی ونیوه چې نوم یې فیروز و. وروسته عربو هغه ته د ابولولو نوم ورکړ. هغه د مغیره بن شعبه غلام شو، خو فیروز له نورو غلامانو ډېر توپیر درلودی، ځکه هغه د وخت یو ماهر آهنګر و. د هغه کار ته په کتو د هغه مالک مغیره هغه مدینې ته راوستی. هلته یې د آهنګر په توګه کار کاوه او د خپل مالک تر واک لاندې اوسېده. په همدې وخت کې د فارس په امپراتورۍ کې مسلمانانو بشپړه ازادي لرله او په اسانۍ سره یې سیمې فتح کولې. د مسلمانانو یوه ټولۍ د آذربایجان تر سرحده ورسېده او بله ټولۍ یې د تاریخ په لومړي ځل د هند تر پولې ورسېده او د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت تر واک لاندې ننوتله. دا هغه سیمه وه چې اوس د پاکستان بلوچستان ګڼل کېږي. په دې ډول د فارس ټول امپراتوري د تل لپاره ختمه شوه. وروسته کله چې د فارس باچا ولیدل چې نور د مسلمانانو پر وړاندې ځای نه لري، وتښتېدی او بالاخره مجبور شو چې چین ته لاړ شي. د چین باچا هغه ته په ښه ډول ښه راغلاست ووایه. دا همغه باچا و چې نیکه یې د کلونو وړاندې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم لیک څیرلی و او د اسلام بلنه یې رد کړې وه. خو اوس د حضرت عمر رضی الله عنه پوځ د فارس ټول امپراتوري فتح کړه. د مسلمانانو خلافت چې کله یو کوچنی ښار مدینه وه، اوس تر هند او چین پورې غځېدلی وه او د نړۍ ستر ابرقدرت ګرځېدلی و. خو کله چې د مسلمانانو پوځ د پاکستان پولې ته ورسېد، همغه د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت وروستۍ ورځې وې، ځکه څو ورځې وروسته حضرت عمر رضی الله عنه شهید شو. اصلي ستونزه دا وه چې څو ورځې مخکې همغه غلام چې مسلمانانو په نهاوند کې نیولی و، یعنی فیروز یا بلولو، په مدینه منوره کې له مسلمانانو سره اوسېده، خو هیڅکله خوشحاله نه و. ویل کېږي چې کله به یې د خپلې سیمې ماشومان په مدینه منوره کې لیدل، ویل به یې د همدې عربو له امله موږ برباد شو. هغه به تل ویل کاشکې زه د نهاوند په جګړه کې مړ شوی وای. د دې چې د عربو غلام یم، یعنی په زړه کې یې د مسلمانانو پر وړاندې ډېره کینه او کرکه لرله. په همدې کرکه سره یو ورځ فیروز د خلیفه حضرت عمر رضی الله عنه حضور ته راغلی او ورته ویې ویل زما مالک مغیره پر ما ډېر ظلم کوي، هره ورځ باید د خپلې مزدوري 2 درهمه هغه ته ورکړم. د حضرت عمر رضی الله عنه خلافت دومره په چټکۍ پر مخ روان و چې مسلمانانو لا خپله ځانګړې سکه یا پیسې نه وې جوړې کړې. د مسلمانانو په خلافت کې د فارس د امپراتورۍ د سپینو زرو سکې کارول کېدلې. د ابولولو د 2 درهمو قیمت که د نن ورځې سره پرتله شي شاوخوا 5 یا 600 افغانۍ کېږي. نو کله چې د حضرت عمر رضی الله عنه ته د دې قیمت خبره وکړه، حضرت عمر رضی الله عنه ترې وپوښتل ته څه کار کوې؟ هغه وویل زه د لرګیو او د اوسپنې کار کوم. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وویل نو دا پیسې بالکل مناسب دي. خو د دې خبرې په اورېدو سره فیروز سخت خفه شو او هلته یې د خلکو په وړاندې وویل د عمر انصاف د نړۍ ټولو خلکو ته یو رقم دی او زما لپاره بل رقم دی، او له هغه ځایه څخه ولاړ. حضرت عمر رضی الله عنه فیروز ته څه ونه ویل، خو ده په زړه کې دا پرېکړه کړې وه چې خامخا به د ده له مالک مغیره سره خبرې وکړم څو په هغه باندې مالیه کمه کړي. څو ورځې وروسته له دې پیښې حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل بیا فیروز د مدینې منورې د ښار په بازارونو کې ولیدی. هغه د خوشحالۍ لپاره حضرت عمر رضی الله عنه ورته وویل ای ابولؤلؤ، ما اورېدلې چې ته ډېره ښه او اسانه چکۍ جوړوې
آیا زما لپاره به هم یوه چوکۍ جوړه کړې که نه؟ خو پیروز لا هم د حضرت عمر رضی الله عنه په زړه کې هغه زوړ قهر ساتلی و. هغه وویل ولې نه، زه به داسې چوکۍ درته جوړه کړم چې له نن وروسته به یې ټوله نړۍ یادوي. هغه دا خبره په داسې ډول وکړه چې حضرت عمر رضی الله عنه پوه شو چې پیروز دته ګواښ وکړ. نو یې خپلو نورو ملګرو ته هم وویل چې دې سړي ماته ګواښ وکړ. خو د اسلام قانون داسې دی چې څوک یوازې د شک پر بنسټ نشي نیول کېدلی، که څه هم هغه باچا وي. همدا وجه وه چې حضرت عمر رضی الله عنه پیروز ته د دې ګواښ سره هیڅ ونه ویل او هغه آزاد ګرځېدی. دا په دې معنا وه چې حضرت عمر رضی الله عنه د ټول خلافت خلیفه و، خو بیا هم ځان له قانون پورته نه ګاڼه. پیروز له دې ځایه ولاړ، خو دا ځل یې پرېکړه وکړه چې اوس به حتما حضرت عمر رضی الله عنه ژوندی نه پرېږدي. نو لومړی یې ډېر خطرناک او ځانګړی خنجر جوړ کړ. دا داسې خنجر و چې له منځ څخه نیول کېده او دواړو خواو ته یې تیرې تیرې چړې درلودلې. نه یوازې دا، بلکې کله چې دا خنجر تیار شو، پیروز پیل وکړ چې زهر جوړ کړي. په فارس کې هغه وخت زهر اکثره د هیملوک له بوټي جوړېده. دا بوټي ښکلي ښکاري، خو یوازې د یوې کوچنۍ ذرې په اندازه زهر یې انسان له دننه سوځي. همدا وجه وه چې د هغه وخت قاتلانو دا بوټي ډېر کاراوه. ویل کېږي چې ډېر کلونه وړاندې د ستر فیلسوف سقراط وژنه هم د همدې زهرو په واسطه شوې وه. پیروز خپل ځانګړی خنجر ټوله شپه په همدې زهر کې کښېښود. بله ورځ د سهار د لمانځه څخه مخکې د مسجد نبوي په یو کونج کې کښېناست تر څو د حضرت عمر رضی الله عنه راتګ ته انتظار وباسي. کله چې د سهار اذان واورېدل شو، حضرت عمر رضی الله عنه راکښېنستی او د خپل ژوند وروستی لمونځ لپاره مسجد ته روان شو. مخکې له ده مسلمانانو په صفونو کې ولاړ وه، خو حضرت عمر رضی الله عنه بلا هم په هر جومات کې د صفونو د برابرولو غږ کاوه چې مسلمانانو صفونه مو برابر کړي. په همدې وخت کې د شهادت له لږ مخکې د حضرت عمر رضی الله عنه خلافت له الجزایر نه تر هند پورې غځېدلی و. یعنې که د نن ورځې 25 یا 10 هېوادونه سره یو ځای کړو نو ټول د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت برخه وه. خو دلته پوهېدل مهم دي چې دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې له مخکې ویلې وه. د حضرت عمر رضی الله عنه له شهادت څخه یوازې 25 کاله مخکې، کله چې په مکه کې یوازې څو تنه مسلمانان وه او د هغه ځای خلکو به سخت ظلم پرې کاوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته ویل یو ورځ به دا مسلمانان د روم او فارس ستر امپراتوري فتح کړي. کله چې د مکې مشرکانو دا خبره اورېده ډېر به یې پرې خندل. ویل به دا خلک له موږ څخه ځانونه نشي ژغورلی، نو د نړۍ له ابرقدرتونو سره به څه ډول جګړه کوي. خو یوازې څو کاله وروسته په خلافت کې حضرت عمر رضی الله عنه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې په رښتیا بدلې کړې وې، ځکه چې هماغه مهال مسلمانان د نړۍ ستر ځواک ګرځېدلي وو او حضرت عمر رضی الله عنه د نړۍ تر ټولو ځواکمن بادشاه و. په پای کې حضرت عمر رضی الله عنه د امام په ځای کې ودرېدی او لمونځ یې پیل کړ. ویل کېږي چې حضرت عمر رضی الله عنه به په سهار کې اکثره د قرآن کریم سورت یوسف تلاوت کاوه. په دې سورت کې یوسف علیه السلام له یو غلام څخه د مصر واکمن کیږي، خو نن هغه مصر یوازې د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت یو کوچنی ولایت و. خو د ژوند په دې وروستي لمونځ کې کله چې حضرت عمر رضی الله عنه تکبیر ووایه او لمونځ یې پیل کړ، ناڅاپه ابو لؤلؤ له شا منډه کړه او ورغلی او په زهرجن خنجر سره یې پرې حمله وکړه. هغه ډېر وارونه پرې وکړه، یو وار یې پرې وکړ، بیا یې پرې وکړ، تر څو 6 واره پوره شوه او حضرت عمر رضی الله عنه پر مځکه ولوېدی. د ویډیو اوله برخه همدلته پای ته رسیږي. د دوهمې برخې لپاره ویډیو لایک او شیر کړئ او په یوټیوب کې دوهمه برخه را سره وګورئ. مننه.